بك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي روم تقصيري. او څلرم اصل چې نن زما او ستاسو کوتاهي پکښې ده هغه ناشکري ده. ناشکري ده. ابو ذر غفاري صاحب فرمایي امرني خلیلي بسبع، د رسول الله نه یادوي دول زما خواږه دوست ما ته دا ویلي دي، زما خواږه دوست ما ته دا ویلي دي. ابو ذر غفاري صاحب غریب صحابي و، فقیر صحابي و، داسې یو درویش مزاج او فقیر مزاج صحابي و. په صحابه کرامو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې بلشت ورڅخه وه او صحابه ته به راتله یو صحابي به په لشته وایي چې دا څه کوي، دا څنګه زندګي ده. د رسول الله په وخت کې داسې زندګي و. د ابو ذر غفاري مذهب دا و که چا د ماښام ډوډۍ درلوده د سبا غرمې دپاره نفقه جمع کول حرام. د هغه توکل دونه و. خلکو امیر المؤمنین ته شکایت وکړي چې موږ ته یې ښه سړي څه په عذاب سولو. امیر المؤمنین دی یې راویستي چې حضرت ستا مزاج چې دی ستا د یو حال دی، ستا د یو رنګ دی، ته مغلوبه یې لحاظه ته به د مدینې څه اوسې سارات ته به ولاړ سې. نبي کریم علیه السلام په هغه وخت کې ورته فرمایلي وو چې ابو ذر غفاري یو وخت به پر دا تاسې راځي چې ته به د مدینې څه ځې هلته به په سارا کې ژوند کوې. سارا ته ووتې کوچنکه کېږدۍ ځان ته ودرول، په هغه کېږدۍ کې وفات سو. عبدالله ابن مسعود صاحب د سفر سره خوا څخه راغلی، هغه باندې راله، هغوی غسل کوي، هغوی کفن کوي، هغوی ښخ کړي، د جنازې لمونځ یې ورکوي. نو امرني خلیلي بسبع خبرې مې تر ناشکرۍ پورې درته کول. زما دوست پر ما ګران نبی کریم علیه السلام ما ته د اووه شیانو نصیحت کړي دي. یو نصیحت دا دی وان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. د ناشکرۍ یو عامل دا دی چې موږ تر ځان لوړو خلکو ته ګورو. که دنیا ده، که دولت دی، که پیسې دي، که بلډینګ دی، که سرای دی، که جایداد دی، که حسن دی، که زیبایش دی، که اسایش دی، په دې ټولو کې تر ځان لوړو خلکو ته ګورو. ابو ذر غفاري صاحب فرمایي چې ما ته رسول الله فرمایل چې داسې به نه کوې. د دنیا په معامله کې به تر ځان ښه ته سړي ته ګورې. د دنیا په معامله کې چې چا تر ځان ښه ته سړي ته کتل، کوم نعمت چې الله ده ته ورکړی دی دی د هغه نعمت ناشکري نه کوي. وقلیل من عبادي الشکور. الله عز وجل فرمایي په دنیا کې زما شکرګزاره بندگان لږ دي، اکثره چې هغه ناشکره دي. شکرګزاره بندگان او شکر ښونکي بندگان مې لږ دي. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لي ولوالديك. لقمان حکیم صاحب ته موږ وحی ورلېږلي وي، یوه خبره مو دا ورته کړې وه، الله ورته وفرمیل چې زما شکر ادا که ولوالدیک، او د خپل مور پلار شکر ادا که. ښځې مو راواخله د مړو ناشکره دي، اولادونه دي د مور پلار قدر نه کوي، کشران وروڼه دي د مشر په کول نه کوي. ناشکري چی ته وایي؟ یو چاته چې الله صحت ورکړي، کور یې ورکړي، اولاد یې ورکړي، روزي یې ورکړي، دی غواړي چې شي. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه ناست دی، یو کس راځي د فقر شکایت کوي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص ورته وفرمیل چې ته څه شی لرې؟ کور لرې؟ هغه ور وکړې. ور ښځه لرې؟ ور وکړې. فانت غني. ته د چی شکایت کوې چې کور الله درکړی دی د اوسېدلو، او ښځه لري او دومره در لري چې ماښام یې وخوري، خو نو ته غني یې. یو بل چاته ول ته چی شی لري؟ ول کور لري؟ ول وکړې. ول ښځه لري؟ ول وکړې. ول یو خادم لري چې دا ستا د کور خدمت کوي؟ ول وکړې. ول فانت ملک من الملوک. بیا خو نو ته پاچا یې. دا خو د پاچا زندګي دی. سړی ښځه هم ولري، کور هم ولري، اولاد هم ولري، او دومره شی ولري چې ماښام یې کور ته راوړي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص فرمایي دا سړی پاچا دی. نو د الله ناشکري کول دغه حال ته موږ رسولي. د الله نعمتونه راکړي په قدر یې نه خبر. ناشکري ډېر غټ وبال دی. چا چې ناشکري کړې ده الله عز وجل هغه قومونه خراب کړي دي. الله عز وجل ناشکر انسانان نه خوښوي. ان الانسان لربه لکنود. انسان خو د رب ناشکر دی. الله وایي زه ناشکر کسان نه خوښوم. الله عز وجل شاکر ذات، شاکر معنا شکرګزاره، شاکر معنا قدردان بندگان د الله خوښ دي. ترجمان السنه یو کتاب دی، بدر علم میرټی رحمت الله علیه په دې کتاب کې احادیث جمع کړي دي. په دې کتاب کې یو حکایت د حدیث راخیستی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په بني اسرائیلو کې 3 کسان و، یو په سر باندې پک و، بل په رنګ باندې پیس و، او بل په سترګو باندې ړوند و. یو شخص راځي اول وار دغه پیس کس ته درېږي
چې څنګه د ژوند زندگی دي څنګه ده، او هغه د مخ شکایت ورته وکړي چې د رنګ سمې خلک نفرت کوي، په مجلس کې چې ناست یم خلکو سره پریشان یم، خلک زما ته نږدېکت نه خوښوي، بدن و رنګ مې ټوله پیس دی. هغه ژوند زندگی کاروبار څنګه دی؟ نو کاروبار مې چیرې دی؟ هېڅ شی نه لرم، درې بدر ژوند مې دی. وایي دغه کس دعا ورته وکړئ، لاس یې پر اتیر کې پر مخ باندې په اصطلاح پر پوست باندې چې زه الله عز وجل دې تا ته ښایسته پوست در نصیب کړي، او دغه رقم الله عز وجل دې تا ته ښه روزي درکړي. وایي الله عز وجل اوښ ورکړي، د دې اوښ څخه سلسله غټه شول، په ګلو ګلو شان یې پیدا کړي. حدیث شریف مختصر دی. پر پک باندې راغی ول زندگی څنګه ده؟ هغه زندگی دار چې پر مجلس کې خلک ټوکی را باندې کی، پسخند را باندې پک دی او پلان کوي دی او پلان کوي دی، زوريږم دغه زندگی ده. ول کاروبار دې څنګه دی؟ ولې چې نسته درې بدر فقر او غربت دی. وای د پر سریم لاس را تیر کې دعا ورته وکړه چې الله عز وجل دې تاسو د سر شایسته وشت در نصیب کی، او الله عز وجل وای غوا ورکړل، هغه دا غوا ولاړ په ګلو ګلو غوا وسولې. پر ډانګ سړی باندې راغی ټول زندگی څنګه ده؟ هغه زندگی دغه چې سترګې الله را ساخیستې دي. خلک د مور خبرې کوي، څوک د پلار خبرې کوي، څوک د ورونو خبرې کوي. زه نه مور پیژنم نه پلار نه ورونه، چې پیدا سوی په سترګو ماشې نه دي لیدلې، خوړونکي هم دغه زندگی ده. ولمال چې شته ول شی نسته، فقر او غربت ژوند دی. وایي د پر سترګو هم لاس را تیر کې دعا ورته وکړي چې الله عز وجل دې تا ته ښه سترګې در نصیب کړي، الله عز وجل بنا کړي. د هغه بزوسې وایي په سوونو په زرګونو ګلۍ جوړې سولې. دا خلاصه درته وایم. وقت زمان دی تیریږي، انسان اول ته نه ګوري اخر ته ګوري. حکیم الامت صاحب فرمایي انسان عبد الحال دی، انسان د حال زوی دی. څنګه چې وسیه سابقه در سره رسي. څو عمر بعد یو سړی دی راغی، اول ور پر پیس سړی باندې پیښ شو. پیس وکړو، خانې دو، بلډینګان دي، رمی دي، ګلي دي، کیسې دي. هغه ته چې ډېر دربدر یم، مسکین یم، غریب یم، شی نه لرم، تا ته الله هر څه درکړي دي، نو که زما سره یو څه کومک وکړې او خپل هغه حالت در په یاد کې لږ پخوا چې وي، نو بیا به دې پر ما باندې رحم راسي. وایي څنګه چې دا خبره ورته وکړه سړي ته درد ورغی، دا ته څه پرتې وایه؟ زما کوم حالت و؟ دا پیسې خو زه نه لرم، دا خو زه د پښته و د نیکه و د پلاره سره لرم، ته ځه ورقصه بیا دې ونیمې، نو زما د مخه چپ سه خوشکه و درد او قهر یې ورته وکړي. ول دې ول ښه دا دې راکړي ول وکړې. ول ځه بیا دې خدای هغه حالت ته بوځه لکه پخوا چې وي. الله عز وجل ځای پر ځای باندې پیس کړي. دا حدیث شریف دی، دا یو قصه نه دی چې زما د یو خوا درته کړې. مشکات شریف د حدیثو کې دا په ټوله دا راخیستې دي. سړی ورته وکړي چې پر کوم حالت باندې وي الله دې هغه سي که. ځای پر ځای سړی پیس شو، راغی و پک ته ودرېدی چې زه یم مسکین یم، یو دربدر یم، یو غریب سړی یم، زما سره یو څه کومک وکړي، بیخي هېڅ شی نسته راسره. او خپل هغه حالت تر په یاد کړي چې یو وخت داسې دربدر وي او پر سر دې ویښته هم نه درلوده. دا خبره چې ورته وکړه دا پیغور سړي ته درد ورغی چې دا ته څه پرتې وایه، ما ته دا مال الله عز وجل د پلارو د نیکه سره راکړی دي. دا زه شنیم زه اوس مسکین یم، دی وخت دا شي بل څوک به دې لیدلی، بل ځای ولاړ سه. ول خبره د هغسې ول وکړې. ول زه تا دې الله پاک پر هغه حالت باندې کړي لکه پخوا چې وي. دا سړی وایي الله عز وجل ځای پر ځای باندې پک کړي. راغی هغه شخص ته چې وړوند الله عز وجل بنا کړی و، هغه چې درې بدار یم، مسکین یم، خاک پر سر یم، یو کومک را سره وکړه، لاره ډېره راته پاته په سفر راوتلی یم. او هغه حالت ته په یاد کړې چې یو وخت په سترګو باندې ړوند وي او بیا چا دعا درته وکړه الله عز وجل بنا کړلې او دا دنیا او دولت یې درکوي. وایي هغه ورته چې وکړې ښه راته وایه، زه د هغسې وم، یو وخت الله عز وجل زه ړوند کړی وم، بیا د یو چا په دعا سره زه الله عز وجل بنا کړم. دغه میږي دي، دغه بزې دي، په هغه پلانکي ځنګله کې دي، څونه ستا بسې دي، خپل د حاجت دپاره یې واخله، مشکل نشته. وایي ده ورته وویل چې بس ستا میږي دي الله پاک تا ته مبارک کړي، زه فرشته یم، زه ملایکه یم، الله عز وجل راستولی یم. اول وار مې هم د درو سره امتحان وکړي، اوس مې هم د درو سره امتحان وکړي. پک ناکامه سو، د پیس په مرض اخته ناکامه سو، لیکن ته کامیابه سولې. الله عز وجل داسې کسان خوښوي. د ناشکري دغه انجام دی. زموږ خلک عجیبه خلک دي، 2 روپۍ پیدا کړي، یو سرای پیدا کړي، یو څه زندګي خوږه سول، اسمان ته ګوري. محمود غزنوي یو مریی درلودي، مریی د ایاز په نامه باندې دی. پنځ کتاب تاسو ګورئ، محمود نامه ټوله جوړه پر دغه ایاز محمود غزنوي باندې ده. خو دې مریی ته محمود غزنوي داسې قدر ورکوي، دومره اعتبار یې ورکوي چې د ده وزیران، د ده مشران، د ده مقربین انسانان چې هغو ټولو بغض ورسره شروع کړي، بغض یې ورسره شروع کړي. مریی دی، په رنګ باندې تک تور دی، او شي هم نه دی، او پاچا ته دونه مقبول دی، هېڅ لارې نه ورته جوړېدل. اسرائیل یو معمولی شی چې به پیدا کې شکایت بو. محمود غزنوي ته د ایاز شکایت راغی چې ایاز د پاچا د خزانې څخه غلا کړې ده، او ایاز یو الماري لري او دغه شی په هغه الماري کې پټ کړی وي. نو والله وړي چې غمیان بې غلا کړي، نغدي بې غلا کړي، پیسې بې غلا کړي، هېڅ بې غلا کړي. ځکه موږ هر سهار ایاز وینو چې سهار ځي الماري خلاصوي، په الماري کې ګوري بېرته کلپي. د دې معنا دا ده چې پیسې او شی مې وړي دي، دی ګوري دلته یو مشکل شته.
سړي به یو سار کتلی بل سار به کتلی دا روز ته دلی الماری خلاصه وګوره نو پاچا راوغوښتې ایاز ته ول چې ایاز الماری لري ول وکه ول ارسار ورځي ول وکه ول ګورې دته کولپې ور وکه ول کلی راک کلی ځینې واخیستل چا چې پرده د غلا تهمه هغه ته ورکړي چې ورسي الماری خلاص کی د آیات چې په الماری کې ټول راوړي ماته حاضر کی سړی ولاړې د اخو چراوړه درې شانې راوړه یو جوړه چپلکی وي چمپل چې پینی ورته لګېدلې وي یو کرتی و چې پینی ورته لګېدلې وي یو پټوی راوي چې څیری څیرو محمود غزنوي ورته ظالمه دته څه کوي دا شام خو قابل د دغه دي چې وګرځول شاهي دربار د محمود غزنوي پاچي چې پر هندستان باندې امر چلی دي پاچیانو خو هغه نو مقبول پاچا دته څه کوي دا چشتي نو دا د چشته پاره دا خو دغه واړه نه دي چې ارسار ورځي الماری خلاصې او بیا راځي ګوري په دې کې دی چی شي ایاز ورته فرمایي چې حضرت بل خبره ده زه چې ستا دربار ته رالم او دلته مقرب جوړ شولم او ستا خاص مشیرم دا زما نفس روزانه راته غټېږي چې دا وګوره ایاز دا اوس څنګه ځای دی د محمود غزنوي مشاور نو زه روزانه د الماری خلاصوم دغه چپلکې ګورم دا کرتي ګورم دا پټو ګورم ځان ته وایم چې ای ایازه پام کوه چې غرور ونه کړې ته چې اول ورځ د محمود غزنوي دربار ته رالې دغه څیرې چمپل دې په پښه وه او دا څیرې کرتۍ دې اغوستې وه او دغه پینو والا پټو دې پر ځان اچولي وو پام کوه چې غرور ونه کړې اوس هم هغه ایاز دا یو نعمت دی دا یو فضل دی چې الله در باندې کړی دغه زموږ ډالت دی سابقه مو یې هغه مو یې نو دا هغه څه دي ناشکري هغه څه ده ناشکري ډېره بده بلا ده یقینا کومو کسانو چې ناشکري کړې ده الله عز وجل ځینې اخیستې دي هغه څه ښځه ده د خاوند ناشکري کوي لیکن کله چې خاوند مړ سي هغه ښځه د بغاري وي نو ولې چې غاري ولې بغاري وي خو څه جنګونه څه سبه شکایتونه ولې بغاري وي یا زما خاوند دی ما ته خو تر هر څه راتېر دی نو د خاوند په ژوند کې ولې ناشکري کوي ښځه چې وپاسي هغه خاوند چې جنجالونه یې کول خبرې طلاق ته نږدې سوې هغه خاوند پسې جاري نو ولې پسې جاري ته خو ځینې په عذاب یې نو نه زما ښځه ده زما ناموس دی زما پر نامه باندې هر څه یې ما ته سپارلي وه او زما لجودك منتهى شكري وتبجيلي ففضلك فاق وصفي فاق تصويري